خبریال لیدونکو جوړ په خیر. د نن خبر دا دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه مشرانې بیرته خوشي شوي دي. نږدې نن له غرمې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 ښځینه مشرانې وړانګه لوڼۍ، ثنا اعجاز او عارفه صدیق د پاکستاني ریاست له لورې لومړۍ جلسې ته د تللو پر مهال په لار کې نیول شوې وې، خو تر لږ ځنډ وروسته بیرته خوشي شوي دي. 3 وړه ښځینه مشرانې داسې مهال نیول کېږي چې غوښتل یې په لورلایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د شهید شوي غړي ارمان لوڼي د تلین په مراسمو کې ګډون وکړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين په ننګ او ملاتړ غږ پورته کړي. 3 وړه وروسته له هغې بیرته خوشي کېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستاني ریاست پر ضد خپلې څرګندونې وکړې. په لومړۍ جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 وړو ښځینه مشرانو له ډېرو ستونزو سره بیا هم خپله وینا پښتنو ته وکړله او د منظور پښتين په ننګ او ملاتړ یې خپل غږ پورته کړ. د غونډې یو شمېر پښتانه ګډونوال وایي چې د پاکستاني ریاست د غونډې د ګډوډولو هڅه کوله، پر دوی ځینې عامه خدمات هم قطع کړي وو، خو له ډېرو ستونزو سره بیا هم غونډه بریالۍ پای ته ورسېدله. د لا نورو ډېرو معلوماتو لپاره د خبریال یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.